بل خبره تاسو زین را کولاوم اکثر په دې معاشره کې یو بل کار کیږي چې خلک د سهار د پیشبنی را پاس پنن سبا وخت کې تقریبا پتین شپږ منټه را پاسه پدری باندې یا پدرینی باندې اذان کوي او رمضان روزه چې کله دغه شي وستا اذان وشي او روزه بند شي. اصل کې دې خبره تلک سوچ کوي پرونه ابلورز چې هغه د بوزي ورځوا د سحر مونږ په دې عام مساجدو کې په صوبانیو یا کډیر زیات وختي او په باندې سلور باندې وو یا په شل منټه لپاسه په سلور چې دا ما ډیر وختي ټیم وي په یو شپه کې په یو وخت کې دا سونه په شارع درینه مت 50 منټ دې پر پوکو لک سوچ دې خبره ته ورغی دا څنګه دین دی او دا څنګه خبره ده او دا خبره د اعتراض په جوړ لکوما دا د اصلاح په جوړ باندې کوم په یو شپه کې په یو مسکه 40-50 منټ فرق دا په کم دین کې دی او دا په کم مذهب کې او دا په کم اسلام کې دی. نو ورته امی سوچ کوي نو ورته مولا سوچ کوي نو ورته عوام او نو ورته خواص بس سیز روان دی اذانو شو مس قبل الوقت کو کار سکے چې خوب ته ځان تیار یاد ساتي قبل الوقت موز دا نکېږي ګوره دا قبل الوقت چې وخت نه راغله دا موز نکېږي او دا څنګه دین دی چې په رمضان کې سلويخ منټه مخکې کوا او په بوزه کې سلويخ منټه ورسته کوا ته تیس دلیل خو پکار دی کا د الله نبی سویل چې په عام ورځو کې با نفلی روزه چې نشي په سلور به باندې او د رمضان روزه په درینی به باندې آیا د الله نبی دې سویل دي آیا د الله نبی دې سویل دي چې په بوزه کې په شل منټه لپاسه په سلور ودرېږي په رمضان کې په درینی نه ودرېږي دې ته لک سوچ پکاره چې د خوب د پاره دا موز مخ کې کول دا موز ډېر وختي کول دا قبل الوقت موز ده وخت لا نه راغله او تا موز کو د سحر موز دیونه په تهجد دی وکړه فرض موز د باندې پاتې شو. نو محترم او عزتمن دا خبره ورسوي خلکو ته. بعض ملګرو ماته دا شکایت وکړو چې په بعض جماعتونو کې شپږ مې تر پاسه پدریو پدرینی به باندې خلک منځونه کوي مې ښا استادجودم په جمع باندې رسال شروع منځ هغه منځ دی سحر چې هغه د وخت نه بعد وشي سبا راوخیږي د سبا د راختونه بعد روزه بند شي او سبا راوخیږي دا غینه بعد بلک ټیم تیر کې سوره ټیم به تیر کې د اذان او د دې تقریبا چې 50 آیتونه ویل شي تقریبا چې 2 رکعات به کې کولای شي دونه ټیم لس منټه به تیر کې دا غینه بعد به بیا سکے بیا به مسکی. نو خبره مې دې پوری کوله چې دغه زمون حالات دي صرف د خوب د پاره خیر دې کړه الله د عبادت وو خوځي ګرا وو خوځي خیر دې کړه دین سناقص جوړ شي چې زماره خوب وشي. الله وی لعلکم تتقون روزه د دې لپاره راغلی چې پتا سو کې تقوا راشي. نو یاد ساتئ ګوره خپل منځونه خراب نه کړئ دا قبل الوقت دا مز دا ګوره نه کړئ که وخت داخل شوی بس ټیک ته خو یاد ساتئ چې وخت د رمضان او د غیر رمضان د پاره د سحر مز دا یو شانتی دی ګوره مونږ ته چرته څوک په حدیث کې دا نشي ښودلی چې د الله نبی به د رمضان کې د سحر مز وختي کوو او په بوزه کې به را وخت کوو او کینو په علیکم الدلیل دلیل لسوک راو بس دلیل چې راو بیا با پر روان خطبه کې بیا دا خبره نه بیا بل شانت